أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة الله تبارک وتعالى ګرځولې دا جوړه کړې دا الكعبة کعبه البيت الحرام کور د عزت قیاما للناس د پاره د قیام د خلکو والشهر الحرام او میاشتې د حرمت والهدي او د قربانې ساروي والقلائد او پټیدار ساروي ذالک دا حکم لتعلمو چې تاسو پوه شئ ان الله يعلمو بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض په هغه څه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او په هغه څه چې په ځمکه کې دي وان الله بكل شیء علیم او بشک الله تبارک وتعالى په هر څه باندې خپوه دي اعلمو پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله تبارک وتعالى چې بشک الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کې دي وان الله غفور الرحیم او بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دي ما علی الرسول الا البلاغ ندی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې الا البلاغ مگر پیغام رسول والله يعلم او الله پوهیږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو ښکارا کوي وما او په هغه څه تکتمون چې تاسو پټوي جعل الله الكعبه باندې الله تبارک وتعالى د دې خبره ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى خانه کعبه بیت د عزت کور د عزت ګرځولې دي د صد پاره د خلکو د قیام د پاره او دغه شانتي میاش د عزت یعنی د حج د غمیاش او دغه شانتي د قربانې ساروي او پټیدار ساروي ما مخکې تاسو ویلو چې کوم ساروي به خلکو د بیت الله شریف د پاره اومنل هغه ته بیا یو پټه پلار کې اچولې و چې د لسوک نقصان ورنه کی او دا به د خانه کعبه طرف ته روان کړو نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا سيزونه مونږه د خلکو د قیام د پاره د خلکو د الته د پاتې کېدو د پاره یو ذریعہ ګرځولې ده خلک راضي خپل دینی او دنیوي امور الته کې سرانجام کوي او چې کم خوف زده وي اغال ته پناه علي کم چې ضعیف وي اغال ته پناه علي کم چې تجارت کوونکی وي اغال ته کې ګټه کوي کم چې د حج او د عمرې د پر راضي نو اغي خپل مناسک چې نو دا ادا کوي نو الله تبارک وتعالى د دې ټولو د قیام د پاره د دې ټولو خلکو د دې کارونو د پوره کېدو د پاره دا سيزونه ګرځولې دي یو کعبۃ الله یو شهر حرام بل هدی او بل قلائد دا صد پاره چې تاسو ته پته ولګي چې الله تبارک وتعالى ته د هر څه علم دی بیا الله فرمایي چې په هغه شی چې الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کړي او الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان هم دی یعنی که څوک ګناهونه کوي د هغه لپاره الله تبارک وتعالى شدید العقاب دی او چې څوک د ایمان تکمیل کوي او د الله تبارک وتعالى نه خوف هم وي او د الله تبارک وتعالى نه امید هم وي د هغه لپاره د الله تبارک وتعالى دا صفت چې الله غفور او رحیم دی بیا ما علی الرسول الا البلاغ باندې الله فرمای چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صرف پیغام رسول دي که تاسو کم پټ کارونه کوي که کم ښکارا کارونه کوي د هغه هر څه الله ته علم دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو د ایمان راوړو باندې هغه مکلف نه دي چې تاسو به خامخا ایمان راوړل دا د ډیوټي ده نه د دې ډیوټي دا چې دی به تاسو ته لار د هدایت بدرته خي دی به تاسو ته چې دینو سم لار خي دی به تاسو ته الله پیغام رسي باقي بیا تاسو خپل کار دی چې تاسو په صحیح طریقې باندې اسلام قبلوي او کنه قبلوي خجي جعل الله الكعبه ګرځول د الله تبارک وتعالى خانه کعبه البيت الحرام کور د عزت قیاما للناس د پاره د قیام د خلکو او الشهر الحرام او ګرځول د میاشت د عزت والهدي او ساروي د قربانه والقلائد او پټي وال زناور ذالک لتعلمو دا د دې لپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلمو چې بشک الله پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي و ما او په هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وان الله بكل شیء علیم او بشک الله تبارک وتعالى په هر څه باندې پوهه دی اعلمو پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کړي وان الله غفور الرحیم او بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کړي ما علی الرسول ندی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې لازم الا البلاغ مگر پیغام رسول د الله والله يعلم ما تبدون او الله پوهیږي په هغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي و ما او په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو یې پټ کوي قل او فرمایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ندی برابر پلید او پاک ولو اعجبک اگر که په تعجب کې واجیتا کثرت الخبيث ډیروالی د ګندسیز ډیروالی د پلید سیز
فاتقوا الله پس تاسو ویریږئ د الله تبارک وتعالی نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. الله تبارک وتعالی فرمایي چې پاک او پلید سره برابر نه دي، یعنی حلال او حرام سره برابر نه دي، نیک او بد سره برابر نه دي، مسلمان او کافر دا د یو بل سره برابر نه دي، بلکې د حرام په ځای باندې حلال الله ته مقبول دی، د حرام سیز په بدل کې الله تبارک وتعالی ته حلال عمل مقبول دی، د بد په ځای باندې نیک مقبول دی او د کافر په ځای باندې مسلمان د الله تبارک وتعالی په در کې قبول دی، ځکه دا برابر نه دي. نو بیا چې برابر نه دي نو ولو اعجبک کثرت الخبیث باندې د یو بل اعتراض دفع کوي چې خدا خبيث او دا چې کم خلق دي کم کافران دي دي سره خو دنیاوي مال او دولت ډیر دی، دي سره خو د دنیا چې کم زینتونه دي کم مال او دولت دي کم سہولتونه دي دا ور سره ډیر دي. نو الله تبارک وتعالی دغه اعتراض دفع کوي او داسې وي چې ولو اعجبک کثرت الخبيث دا پاک او پلید برابر نه دي اگر که تا په تعجب کې واچي ډیروالی دغه ګندسیز، نو که ډیروالی دغه ګندسیز تا په تعجب کې واچي بیا هم دا سره برابر نه دي. او په دې کې چې الله فرمایي چې تاسو د الله نه ویریږئ ای خاوندانو د عقلونو د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. دې کې مونږ مخکې د حرام او د حلال مونږ مثالونه ورکړي دي چې حرام سیزو دا که ډیرم وي خو بے برکت وي او کم حلال سیز وي هغه لږ وي خو هغه چې دین الله تبارک وتعالی په هغه کې برکت اچولي وي. قل او فرمایا ای محبوب صلی الله علیه وسلم لا یستوی الخبیث ندی برابر پلیت و طیب او پاک ولو اعجبک اگر که په تعجب کې واچي تا کثرت الخبیث ډیروالی د ګندسیز فتقوا الله پس ویریږئ د الله تبارک وتعالی نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تسألوا عن اشیاء تاسو تپوس مکوئ پوښتنه مکوئ عن اشیاء د داسې سوزونو په باره کې ان تبد لکم تسؤکم کچر ښکاره کړي شي تاسو ته تسؤکم نو خفګان بدر کی تاسو ته و ان تسألوا عنها او کچر تاسو تپوس کوي د هغې په باره کې حين ينزل القرآن کله چې نازلیږي قرآن تبد لکم نو ښکاره به شي تاسو ته عفى الله عنها معافي وکړه الله تبارک وتعالی د هغې نه د هغې د تپوسونو نه والله غفور حلیم او الله تبارک وتعالی بخونکی دی او خاوند صبر دی. قد سألها قوم من قبلكم په تحقیق سره تپوس کړو د دې په نسبت باندې قوم من قبلکم یو قوم وړاندې له تاسو نه ثم اصبحوا بها کافرین بیا شول هغې په دې باندې کافرین کافران. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ای مؤمنانو تاسو ډیر د هغه څیزونو په باره کې تپوسونه مه کوئ چې که تاسو ته ښکاره شي نو تاسو به خفه کي، یعنی داسې یو څیز چې هغه تاسو بار بار اصل کې په شریعت کې د دین اسلام کې د بار بار تپوسونو نه منع راغلی ده. د بنی اسرائیلو ته چې د غوا دا مسله دومره ګرانه شوه دا هم د دې په بار بار تپوسونو باندې خو خدای پاک ورته وویل چې ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. موسی علیه السلام ورته د الله حکم بیان کړ چې الله حکم کوي تاسو یو غوا ذبح کړئ، نه هغې پکې نخرې شروع کړې دا به څنګه یو دا به د کوم ځای یو دا به وړی یو که زړه به یو دا خو په موږ مشتبه شوه. نو آخر کې هغه غوا صرف جړه غوا هغې ته پاتې شو، هغه هم دومره ګرانه بیا هغې واغسته. نو بار بار تپوسونه کول بې ځایه تپوسونه کول دا صحیح نه دي. کوم ځای کې انسان نه پوهېږي نو بیا د ناپوهتیا د شفا چې ده چې کله انما شفاء العی السوال چې کوم ځای باندې سړی نه پوهېږي نو هغه په سوال باندې په تپوس باندې هغه ځای هغه مسله حل کېږي. خو هسې بې څه تپوسونه کول داسې تپوسونه کول چې د هغې مطلب څه فایدې نه وي، لکه یو کس د بل نه تپوس کو وی دا مونږ خو چې خټه جوړو نه دي کې مونږ بوسه چو نو دا بیا یو بل سره د بوسو دا واړه واړه دغه د خټه کې یو بل سره نښتي نو د خټه کې چود نه راځي. نو نعوذ بالله هغه داسې تپوس کوي آدم علیه السلام خو د خټې نه پیدا دي کې بوسو وکنو. نو داسې قسمه سوالونه کول چې هغه څه فایده هم نه لري او هغې کې بیا اکثر په جواب باندې انسان بل خو لاړ شي. بس الله په خپل قدرت باندې خوره راجمع کړی و او د هغې نه چې دی نو آدم علیه السلام جوړ کړی. نو داسې قسمه سوالونه کول چې د هغې د دین اسلام سره څه مناسبت نه وي یا د دین اسلام سره د هغې ټکراو راځي د داسې لا یعنی سوالونو نه ځان بچ کول پکار دي. خو بیا هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو د داسې څیزونو په باره کې تپوس مه کوئ که تاسو ته هغه ښکاره شي نو بیا به تاسو خفه کي، او که په کوم وخت کې قرآن نازلیږي نو بیا تاسو تپوسونه کوئ تاسو ته به هغه ښکاره شي. یعنی الله تبارک وتعالی په قرآن کې د هغې حکم بیان کی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا آیتونه نازلیدل نو یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام خطبه ویله او هغې وویل چې څوک څه تپوس کوی نو ما نه وکړي. الله تبارک وتعالی هغې له دا علم ورکړی وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. دغه شانتې علم غیب دا خاصه د الله تبارک وتعالی ده.
خو که الله تبارک وتعالى وغواړي نو دا غیب او دا علم خپل انبیاء کرامو ته ورکوي. لکه څلورمې سپارې آیت تاسو ویل دي ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، چې الله تعالی د غیب او اطلاع چاله نه ورکوي مگر کم رسولان چې غوړي کی. او سوره جن کې بتا سول راشي یو کم 13 سپاره کې عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، الله په غیب باندې عالم دی فلا یظهر علی غیبه احدا، په خپل غیب باندې څوک خبرې نه چاته اظهار د غیب نه کوي الا من ارتضى من رسول، مگر هغه پیغمبرانو ته د علم غیب اظهار کوي چې کوم ناراضي شي کوم خوښ شي د رسولانو نه. نو کوم رسولانو ته چې الله تبارک وتعالى د غیب او علم پټ سیز علم ورکول اوغواړي نو هغه الله تبارک وتعالى ورکي. نو ذاتی علم علم غیب ذاتی دا د الله تبارک وتعالى خاصه ده، او چې دغه علم غیب نه الله تبارک وتعالى سب علم نور پیغمبرانو ته ورکی دغه ته ویل کیږي علم غیب عطائی. علم غیب د الله چې کوم صفت دی دا د نبی علی السلام د صفت سره هرگز یو شان نه دی، ځکه چې د الله علم دا ذاتی دی، د نور پیغمبرانو علم یا د نبی علی السلام علم دا عطائی دی. د الله تبارک وتعالى علم دا لا محدود دی، د هغه حدود نشته دی، چاته پته نشته چې دا څومره علم دی او څومره اسم د هغه حدود نشته او چاته پتم د حدود نشته او حدود شتم نه. او د نبی علیہ الصلوۃ علم دا خو محدود دی، د الله تبارک وتعالى ورکړی دی. الله تعالی په خپل علم کې په علم غیب کې چاته محتاج نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ټول انبیا په علم غیب کې د الله تبارک وتعالى محتاج دي. او نور انبیا کرامو ته چې علم غیب یعنی عیسی علیہ السلام د پاره خدا باقاعده یو معجزه و چې هغه د پټ سیس خبر ورکو و انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسی علیہ السلام دا معجزه و چې تاسو په کور کې کم سيزونه ذخیره کوئ او کم سيزونه تاسو په کور کې خورئ، نو زه د هغه خبر تاسو ته درکوم. نو د یو انسان د کور د خوراک خبر چې انسان په خپل چاردیواره کې په خپل کور کې دننه خوراک وکي یا په خپل کور کې د دنیا انسانان دي څه خلک په خپل کور کې څه جمع کوي، څوک څه جمع کوي، څوک پیسې جمع کوي، څوک اشرفه جمع کوي، څوک دینار جمع کوي، څوک لوخي لرګي جمع کوي، څوک په کور کې څه خوري څوک څه خوري. نو د هغه خبر عیسی علیه السلام ورکی. نو الله تبارک وتعالى دا علم عیسی علیه السلام له ورکړو او د هغه لپاره معجزه او کمال او انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. دا سي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لهم الله تبارک وتعالى دا علم ورکړو، څومره ضرورت او هغه بیانولو. په دې ځای کې په دې آیت کریمه کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل درېدو خطبه کوله. په خطبه په دوران کې وی که څوک څه تاسو کوي نو اوکي. یو کس پاسه د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو کوم یو کا زما پلار څوک دی، یعنی زه د چانه پیدا یم، زما حقيقي پلار څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته فرمایل عبد الله ابن حذافه د حذافه زوی وته و استپلار حذافه دی. چې کله دا خبره ورته وکړه حذافه بیبي چې و د عبد الله رضی الله تعالی عنہ مور هغه خبر شو نه هغه رااله د خپل زوی ته چې دینه خبره اترې وکړه ته بچی دا تاسو څنګه تاسو کو زمانه د جاهلیت کې خو بخزه باندې پرده مرده او پابندی نه و، نو که داسې خبره زما په باره کې شو نو زما به څه عزت پاتې شو. دا خو شکر دی چې الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو حیا او پردې ساتلی دي. یعنی داسې قسمه تاسو کدي کې اوس خبره لکه غونته خو د خوښوي نو د دې صحابي د پاره بم بیا ډیره نامناسبه خبره و، د اغي د مور د پاره بم بیا نامناسبه خبره و، د اغه ټولي قبيله د پاره به نامناسبه خبره و. ځکه الله فرمایي لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. تاسو د داسې زونه په باره کې تاسو ما کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه و اوس ګوره یو انسان اوس بل فرض د 13 کالو دی، 13 کال مخکې دا انسان د مور او پلار حقیقتا سوق دي. د مور پته خلګي خو د پلار چې دینو د پلار سوق دي بل فرض په داسې وخت کې چې هغه کې به د خزه او د خاون تعلقات به په یو ځای کې برقراري خو بیا خو ټیک تا، خو چې داسې کې ځای کې چې هغه کې بچ دینو د بد عمله خدشه به ډیره و، نو په هغه معاشره کې د داسې کس تپوس کول د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله تبارک وتعالى د دې پټو سيزونو علم دا وته ورکړو. ځکه ورته هغه وی چې ستا حقيقي پلار او ستا خپل پلار عمدغه د حذافه رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه والد چې هغه حذافه دغه شانتي یو کسراله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کله دا خبره کوله چې الله تبارک وتعالى پتا سو باندې حج فرض کړی دی. نو چې کله دا خبره وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د حج د فرضیت اعلان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې پتا سو باندې حج فرض دی. یو صحابي وته وی افی کل عام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر کال باندې فرض دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې نه په هر کال باندې فرض نه دی بلکې دا په ژوندۍ کې په یو ځل په انسان باندې فرض دی. خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کما ویلو چې او نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې هر کال بچ دی نو دا حج فرض نو لہذا تاسو قسمت پوسونه چې اغه ضرورت نه هغه کول پکار نه دی. یو دا خبره شو ولا خبره دا شو چې کم تپوسونه خلق د ټوکو ټکالو د پاره کوي لکه څنګه چې ما د آدم علیه السلام د خټې او د خورې ذکر وکړو څنګه چې دغه شان خلق کوي نو داسې قسمه تپوسونه چې کوم قومونو کوم خلکو کړو یا داسې لا یعنی تپوسونه چې کوم خلکو کړو نو الله تبارک وتعالى اغي په دې باندې منکر شو کافران شو یعنی داسې لا یعنی تپوسونه پکار دا نه دي. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. داسې قسمه چې یو سړی د داسې سیس تپوسو کی چې بیا هغه په هغه باندې خو اون لګي د یو داسې مسلې تپوسو کی د پیغمبرانو نه چې هغه بیا په هغه باندې عمل دا ورته ممکن نه وي نو ثم اصبحوا بها کافرین بیا هغه باندې انکاری شي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تسألوا عن اشیاء تاسو تپوس مکوئ د داسې سوزونو په باره کې ان تبد لکم تسؤکم کچریخ کارشی تاسو ته تسؤکم نو خفغان بدر کی تاسو ته و ان تسألوا عنها او کچری تاسو تپوس کوئ عنها د هغه متعلق حين ينزل القرآن کله چې نازل ولی شي قرآن تبد لکم نو خکاره شي تاسو ته عفا الله عنها معافی کړی د الله تبارک وتعالى د دغه سوالونو متعلق والله غفور حلیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او صبر کوونکی دی. قد سألها قوم په تحقیق سره تپوس کړو د دې متعلق قوم من قبلکم یو قوم وړاندې لتاسو نه ثم اصبحوا بها بیا شو دی په هغه باندې کافرین انکار کوونکی. صدق الله العظیم صلی الله تعالی علی خیر خلقه.